مهرباني وکړئ دا علوم حقانیه بدنامه نه کړئ. مهرباني وکړئ دا کم بزرګان شیوخ چې ستاسو مخکې ناست دي چې دا بدنام نه شي، سبا څوک دا ونه وایي خو دا د علوم حقانیې فاضل دا چل کوي، دا بد اخلاقي او دا د جامع حقانیې فاضل دا به نه کوئ. زمونږ شمله به اوچتوئ، زمونږ شمله به نه ښکته کوئ، د علوم حقانیې پټکې به اوچتوئ، د علوم حقاني پټکې درنه خراب نه شي، خو اخلاقو سره به خدمت کوئ که خیري انشاءالله العزیز. خو زما وروڼو یو درې خبرې او ذهن کې واچوئ. د علوم حقانیه چې څرنګې د درس و تدریس په میدان کې اوچته روانه ده، د درس و تدریس په میدان کې صف اول کې ولاړه ده الحمدلله. او چې دا کم نن نقش تاسو وینئ، دا سپینې چهرې وینئ، دا سپین پټکي وینئ، داسې جماعت به تاسو ته په ټوله دنیا کې په مخ رانشي الحمدلله. نن دارالعلوم حقانیې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او د شهید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه روح له خوشحالي ورکړه. نن موږ د دواړو شیوخو او د خپلو اکابرو روح ته د ګلدسته پیش کوو الحمدلله. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ته موږ دا ګلدسته پیش کوو چې ستا پټکې دا ښکته نه دی، شهید ستا پټکې ښکته نه دی. نن دارالعلوم مخکې غوندې روان دی او نن بیا موږ امت له بزرګاو رهبران او رهنمایان د دارالعلوم حقاني د فضله په شکل کې ورکړل الحمدلله. موږ دا ګلدسته پیش کوو خپلو شیوخو ته، خپلو مشرانو ته. درس و تدریس کې اول نه اخره پورې کامیاب روانه، لیکن الحمدلله څو کالونه دلته د تخصصاتو شعبه هم قایمه ده، زبردسته شعبه د تخصصاتو. تخصص فی الفقه خو د مخکې نه شروع ده الحمدلله، ورسره نن تخصص فی الحدیث شو، تخصص فی اللغه شو، تخصص فی العقیده شو الحمدلله، دا تخصص فی التفسیر. دا شعبې مناسب وي د دومره غټې ادارې سره الحمدلله. هغه هم شروع دي په ډېر ښه انحماق او نظم سره. تاسو نه هم زموږ دا مطالبه ده چې په دې تخصصاتو کې به شرکت کوئ انشاءالله العزیز، او د هغې خپله طریقې کار دی، د هغې مطابق خپل امتحان لري. څه خو کوشش وکوئ. موږ به کوشش دی چې خپلو فضلاو له به ترجیح ورکوو په نسبت د نورو باندې، او بهترین انداز کې د قابلو علماو زیر نگرانۍ دغه تخصصات روان دي او د هغې ډېره بهترینه نتیجه روانه ده. لکه څنګه چې د دارالعلوم نه وتلې مفتیان نن د دنیا په ګوټ ګوټ لګیا دي او دارالافتا کې خدمت کوي، دغه رنګې دا نور متخصصین هم دارالعلوم نه روان دي انشاءالله. تاسو هم د دې نه استفاده کوئ. دویم څه دي؟ دویم الحمدلله ډېر الشکر لله چې زموږ د شیخ شهید رحمت الله علیه یو تمنا وه، د حضرت شیخ شهید یو یادګار و، د هغه د زړه یو ارمان و چې زما د شیخ التفسیر علامه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه کم تفسیر او کم ملفوظات په دور تفسیر کې چې ما ضبط کړي دي او ما لیکلی دي چې دا شایع شي. افسوس چې دا په تکمیل په اخیری مراحلو کې حضرت شیخ الله لاړ، لیکن د هغه برخوردارانو بالخصوص مولانا راشد الحق صاحب حفظه الله هغه کار په خپله نګرانۍ کې سرته ورسو. تفسیر لاهوري چاپ شو، د هغې لومبي ایډیشن ختم، اوس دویم ایډیشن راغلی دی ماشاءالله. ټوله د ستاسو مبارک وي. لومبي ایډیشن ختم، دویم ایډیشن راغلی دی. دا ستا د شیخ یادګار دی. تا سره څومره طالب علمان دي د لاهوري صاحب خو یو نوم په تفسیر کې صاحب، او بیا چې ژبه د لاهوري او ګوتې زما د شیخ، الله اکبر، ژبه د علامه لاهوري، ګوتې زما د شیخ، زما د شیخ هغه نیازبینې ګوتې. الله چې را یاد شي هغه کې چې کومه مینه وه، هغه کې چې کوم اخلاص و زما په خدای قسم، چې را یاد شي دل पानी के जगह खून के कतरे बहा रहा है, आंखें आंसू के बजाय खून के नहरें बहा रहे हैं. हजरत शेख शहीद के कम तवाज़ो, कम इनकिसार, कम आजिज़ी और कम मीना और कम मोहब्बत माने दिली पड़े रो खल्को के अगलास द कलम सरहादी मोटर के निकल, गाड़ी के निकल, कोर के निकल, मदरसा के निकल, अजीब इंसान. نو چې ژبه د لاهوري او ګوتې زما د شیخ علامه مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه نو خوند به پکې څومره. دا لا یو ایډیشن دی چې زه مولانا راشد الحق صاحب ته وایم ډېر ایډیشنونه وباسه دې کې اخلاص دی. په دې زما د شیخ قلم او ګوتې چلیدلې دي انشاءالله العزیز. دا به د هر مؤمن او مسلمان کور ته رسیږي انشاءالله العزیز. دې نه به استفاده کوي. درېیمه خبره یو بله ده چې د مولانا سمیع الحق شهید او ما ذکر تاسو ته وکړ. ستاسو شیخ دی، زما استاد دی، تاسو ما شاګردان یې، ستاسو شیخ دی، دارنګې د ډېرو استادانو شیخ دی. د هغه پوره تاریخ
ماهنامه الحق خصوصي ایډیشن په 4 جلدو کې استلې دي. هر طالب العلم ځان سره یو صاحب د خپل کور او د خپل الماره او د خپل ځان زینت وګرځوي. او اخره کې به یو خبره د تبله مکمه ادا چې د حضرت شیخ شهید یو تمنا وا الحمدلله ډیر حدا پورې هغه تمنا پورې شوې ده. دا چې مونږ کم زین الناس یو جامع مسجد د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دا به څنګه پوره کېږي صاحب؟ په دې خو کروڑونه روپۍ خرچه راځي. چا به مې مشور وکوه چا څه یا څه، لیکن د هغه په الله پوره توکل، د هغه په الله پوره یقین او بروسه او اعتماد شروع کومه. الحمدلله مسجد اخري مراحلو کې دی. الحمدلله جمعات نقشه د جمعات ډانچه د هغې په ژوند پوره شوه او تکمیل اخري مراحلو کې، لیکن اوس هم د جمعات ډېر لوی کار پاتې دی. اوس هم کروڑونه روپۍ پرې لګي او صاحب څه 2.5 لکه روپۍ پاتې دي، باقي څه نشته. زما وروڼو څنګه چې تاسو د دارالعلوم حقانیې سره چې په دارالعلوم حقانیه باندې څه مشکل راغی او زمونږ د دارالعلوم حقانیې محتمم صاحب شیخ الحدیث استاد العلماء والمحدثین حضرت مولانا انوار الحق صاحب زیده مجدهم چې نن هغه زمونږ د مدرسې پټکی دی، نن زمونږ د مدرسې مشر دی. هېڅ قسمه باطل دی په دې نه خوشحالېږي. دا ټول د هغه ویرونه دي، دا ټول د هغه بچي دي، دا ټول د هغه د چترۍ لاندې دي انشاءالله العظیم. او زه ستاسو په مخ کې چې څومره صاحبزادګان دي که د شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه بچي او نوسي دي، او که زمونږ ډېر ګران او معتمد مشر چې په هغه باندې د ټولو مشرانو اتفاق و اعتماد او امین او د دارالعلوم حقاني حضرت مولانا الحاج اظهار الحق صاحب رحمت الله علیه د هغه بچي، او که د مولانا انوار الحق صاحب رحمه دامت برکاتهم بچي دي، د ټولو ته دا دلته ټول ناست دي، ټول دلته ناست دي، د ټولو نه به دا عهد اخلم. دا د ټولو پلار دی مولانا انوار الحق صاحب رحمه الله دا دامت برکاتهم. دا به څوک نه وایي چې دا او دا او دا، خامخا په کور کې د بچو میاس کې هم څه بعضې خبرې راځي، خو دا به ټول د هغه احترام او دا ټول به نن عهد کوي که دا نور یوسف شاه صاحب دی او که ناظمان دی که ټول دي، دا به د مولانا انوار الحق صاحب زیده مجدهم د جنډې او د چترۍ لاندې د دارالعلوم حقانیې انشاءالله خدمت کوي که خیر انشاءالله ربي. ټول چې څومره بچي دي د حضرت شیخ صاحب او نوستي دي د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، ټول به لاس اوچت کړي ما سره، ټول به لاس اوچت کړي انشاءالله العزیز. دا به د دوی دپاره فخر وي انشاءالله العزیز، دا به د دوی فخر وي. مولانا انوار الحق صاحب د دوی تره دی، دا ټول هغه ماشومان لوی کړي دي، دا د دوی پلار دی، د دوی تره دی، د دوی استاذ دی دلته کې. او د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نمونه د مونږ ته نقشه دلته پاتې ده. دا به کېږي انشاءالله. پرون چې په مدرسه معمولي غوندې مسله راله، مولانا انوار الحق صاحب یو اواز و، د ټول نوسي او بچي او وروڼه ورسره نیغ ولاړ و. الحمدلله تاسو ډېر امداد وکړو، تاسو ډېر تعاون وکړو. یو تعاون به بل کوئ که خیر انشاءالله، چې د هغې زه دلته تاسو له یو ترغیب در کوم، یو اپیل درته کومه چې دا مسجد د مولانا عبدالحق صاحب په نوم جوړ دی، چې دا ډېر زر هغه تکمیل مراحلو ته ورسېږي. څومره ملګري شاته بره نن ډېر په شوق اجتماع منعقده ده، نن ملګري ډېر په شوق ولاړ دي او بره راغلي دي او دارالعلوم حقاني سره د ټولو محبت او مینه ده. ما سره به ټول لاس اوچتوئ چې د دارالعلوم د مسجد چې کوم کار پاتې دی دا به موږ تاسو ټول پوره کوو خیر انشاءالله. ټول عهد وکړئ، ټول وایئ انشاءالله، لاسونه کوئ انشاءالله، بره ملګري لاسونه کوئ انشاءالله، لاندې ملګري لاسونه کوئ شوق سره انشاءالله. ټول به مدد کوئ، تعاون به کوئ. دا جومات دا زما د شیخ ارمان دی، پیسې نشته. او دا یو ضروري خبره مولانا صاحب وکړله چې د دارالعلوم پیسې دې کې نه لګي. د دارالعلوم چې څومره زکات صدقات راځي هغه په دارالعلوم لګي، د دې خپل فنډ دی هغه ورباندې لګېږي محتاط انداز سره انشاءالله العزیز. نو ټول به د مدرسې جومات سره تعاون کوئ. که څوک د جومات سره څه قسمه تعاون کول غواړي نو هغه دې مهرباني وکړي، بیا په یو کاغذ باندې خپل نوم ولیکي، نګراني یې ده مولانا راشد الحق صاحب محترم ده هغه ته ورکړئ یا د هغه وکړئ. او الحمدلله ستاسو پیسې چې څومره دارالعلوم له راغلي دي مدرسې له هغه به انشاءالله د دارالعلوم په خیر راځي، هغه امانتي او په دارالعلوم به لګېږي. نو دا زما وروڼو څو خبرې ستاسو خدمت کې عرض کړلې، او زما د دوره حدیث بچو بس تاسو مونږ د دعا نه پس رخصت